السلام علیکم ستړي مه شئ. له مسکاله تر دې حاله ناول درنو مینوالو هیله ده چې تاسې ټول به ښه اوسئ. تاسې په تیر کې د دغه ناول 5مه برخه اورېدلې وه او د 5مې برخې په پای کې تاسې اورېدلي وو چې پاڼه د ماش د اخیستو لپاره ښار ته راغلې وه. په ښار کې له لایق سره ولیدل. بیا کامې ته په چکر لاړل. له کامې بیرته خپل کور ته روان شو. تر دې ځایه مو په تیره برخه کې اورېدلې وه. دا چې له دې وروسته څه کېږي ملتیا مې وکړئ. د ډریور د هم کور ودان وي. ځان یې ناګهانه کړی وه. په لاره مې ډریور سره خوله شریکه کړه. استاده په دې دومره نسوارو څه کوي؟ هغه وویل زما نوم خاکسار دی او د دې خاکسار کونړي نسوارو تولیدات زه کوم. بس ګزاره مو پرې کېږي. شکر شپږ ورونه یو، هر یو بیل بیل کورونه او موټرې لرو. ډېر ښه. بیرته ښار ته ځې؟ هو، دوکاندارانو ته مال ښکته کوم، بیا ځم. سمه ده، نو دې جومات سره ودرېږه. دوی به ښکته کړو او موږ به ځو. زه هم بیرته ښار ته ځم. سمه ده. پاڼه مو ښکته کړه. موږ د نسوارو له ویشلو وروسته مخ په ښار شو. د یوه شېبه مزل وروسته مې استاد سره ګپ جوړ شو. استاد وویل یوه پوښتنه کولی شم؟ ولې نه، سل خو وکړه. د واده دې څومره وخت کېږي؟ لا نه مې ده کړی. دا مې کوژدن ده. باور دې وشه. خدای مو له بدو سترګو وساته. جوړه مو برابره ده. زما دې بل واده ته زړه وکړ. څنګه؟ هم فکره یاست؟ خندرویه. داسې ژوند نو ډېر ښه وي. هو استاده، هم داسې ده. که رښتیا درته ووایم لا تر اوسه نه واده شته او نه کوژدن. دا مې مینه ده. دا څه وایي؟ هو، باور وکړه. بس الله مو په برخه که وروره. امین استاد ګله. په خوله دې برکت شه. موږ د هرې جمعې ورځ ښار کې سره وینو. بیا یې تر کوره راولمه. دا خپله ډاکټره ده. د دنیا پر مخ چې ډېر ارزښت ورته ورکوم دا ده. همداسې ماته هم ارزښت راکوي. معین صاحب، پوهېږم ماته پته ولګېده چې له تا نه هم هغه تا ته ډېر ارزښت درکوي. زما پام وه. ته یو کار وکړه. داسې ستوغ ځوابونه مه ورکوه. انسان مایوسه کېږي. نه استاذه، زموږ ترمنځ دا خبرې نشته. دا نازونه دي. سمه ده نو وروره. استاذه ته هره ورځ راځې؟ نه وروره، ونې کې یوه ورځ. کله چې دې اړتیا شوه زما موټر دې په خدمت کې دی. دا شماره مې واخله. مننه کوم استاذه. د بیا لیدو په هیله. د تبلیغي مرکز له لارې سره بریک شه. سمه ده، ښه وخت. مننه استاذه. تا ته هم. له سرکه مې د کور په لور قدم وهل پیل کړل. د لارې نیمایي به مې نه وه وهلې. د پاڼې بل پیغام راغی. لایقه ګوره چې کور کې خبره یاده کړي. زه په تمه یمه. کومه خبره؟ سودایي کامې کې مې چې درته وویل د مرکې خبره یادوم. ښه سمه ده. په همدې فکر وهلو مې قدم قرار کړ چې څنګه کله او چاته ووایم. تر دروازې راورسېدم. کور ته دننه شوم. په کور کې د خاموشۍ څادر خور وه. د ټولو سترګې له اوښکو ډکې وې. د همدې امله ما هم ونه پوښتل چې څه پیښ شوي دي. د شېبه ځنډ وروسته د حالاتو لوستلو څرګنده کړه چې مور مې بیا سخته شوې او بستر ده. ویستلی کمیس مې په وارخطایي بیرته ژر په غاړه کړ او په منډه مې د روغتون لاره را لنډه کړه. د عامې روغتیا روغتون ته په دروازه ورننوتم. انتاني واټ ته په رسېدو مې ورور سلګو نیولی په خو ته وغورځېد او په مات غږ به یې د مور د نوم 3 تور یو ځای او بیا به ترې مات شول. ورور مې سینې ته راجوخت کړ. تسلي مې ورکړه. د جومات د لوري مې ماماګان راغلل. یو ماما مې کوم ته چې مې مور ډېره ګرانه وه د قرول د ډاګې سره ځان په ځمکه واهه. ما ورمنډه کړه. له ورایه یې چیغې کړې لایقه مور دې پاتې نه ده، خور مې مري. د خپلوانو په منځ کې داسې راګیر شوم چې مور مې له یاده ووتله. له پورته نرسې راغږ کړ. په تاسې کې لایق څوک دی؟ ما ویل زه یم. هله پورته شه، ژر ورشه، مور دې تا غواړي. په منډه وختم. ګورم چې د مور سترګې مې ولاړې وي. پوزې ته یې د اکسیجن خوتۍ لګېدلې وه. زما په لیدو یې چپ وښکی مسکا ته جوړ کړه. ور وغړېدم. دومره اوښکې مې تویې کړې چې پاڼې به په ټول د مینې کې نه وي تویې کړي، ځکه دا د مور سپېڅلې مینه وه. په دواړو مخونو مې ښکل کړه. یوه شېبه یې په سینه ویر نیولی تم شوم. بیا مې ځان ډاډه کړ. په لمن مې اوښکې پاکې کړې. شا مې ور واړوله. ځان مې د معایناتو په پاڼو بوخت کړ تر څو مې مور په سترګو کې اوښکې ونه ویني. خو د مور د ناروغۍ په اورېدو مې بیا له سترګو اوښکې دارې وکړې. خوله مې بې واکه ورانه لاړه. نو د پاڼې د لاس د رومال یوه څنډه مې په خوله کې ونیوله
او په بل څنډه مې اوښکې پاکې کړې. شیبه وروسته مې د رومال په لیدو د پاڼې خبره را په زړه شوه. پښې مې وښویېدې چې لیونیه تا په کوم رومال اوښکې وچې کړې؟ ګنهګار شوی خو به نه یې. یو خوا د مور درد، بل خوا د پاڼې د سر سودا روانه وه. احساس مې ډېر خراب وه. غورځنګ او چینار هم را ورسېدل او دا یې هم راته وویل چې میړنی او علي شباب هم را روان دي. دې سره په خبرو وم چې د پاڼې بل پیغام راغی. لیکلي وه لایقه څه دې وکړل؟ ځواب مې ورنه کړ. ما ویل شاید خفه شي ځکه زما وضعیت بیخي جوړ نه وه چې له ترخو خبرو او توندې لهجې مې بل څه نه لرل. موبایل مې بند کړ، ورور ته مې ورکړ او زیاته مې کړه. ورته دا در واخله تر هغې چې زه له روغتون نه یم درغلی، څوک حق نه لري چې زما موبایل چالان کړي. تقریبا 2 ورځې او 2 شپې شاوخوا په روغتون کې پاتې شوم. شوګیر مې څهره په بله کړه. 3مه ورځ پرېکړه دا وشوه چې ناروغ باید کابل ته انتقال شي. دا چې زه شوګیر شوی وم، ماما او کاکا مې ورسره لاړل. مخکې له دې چې آرام وکړم موبایل مې روښانه کړ. بېشماره پیغامونو مخه را وکړه. لایقه څنګه شو؟ څه دې وکړل؟ ځواب راکړه. د خدای لپاره تا ته وایم که نه؟ اوف بیا به ګیله نه کوې. ګوره ای مردار خوره، موبایل دې ولې بند کړی؟ ما سره دې دوکه وکړه. خدای دې ځواني لو کړه. زه به اوس ملګرو ته څه وایم؟ کو ژوند را سره نه جوړوي نو ښکاره راته ووایه. دا دې ما هم سیم کارت مات کړ چې سمه چاره دې وکړم او زړګی دې یخ شي. همدا دې غوښته که نه؟ لعنت پتا او ستا په مینې. دا او دې ته ورته پیغامونه لا روان وو. په هر پیغام لیدو سره مې ټکان خوړ. یو خوا د مور ناروغي، بله خوا دا دردونکي پیغامونه. اوف که تاسې لږه مینه هم کړې وي نو په دې ځای کې زما ناچاري قدر کولی شئ. ما ورته زنګ وکړ. ټلیفون یې بند وه. رښتیا هم کار یې نه کاوه. دا نو د غوسې آخري حد وه. موبایل مې په دیوال وویشته. دا نه وانه یو خوا بل خوا په ټغر ولوېده. په دې خو نړۍ و او دردناکو افکارو کې مې همداسې سترګې ورغلې وې چې ټکان مې وخوړ. چت لړزېده. خو یو عجیب ډارونکی اواز کاوه. د کورنۍ ټول غړي په حویلۍ کې راټول وه. پاینسې یې په لاسونو کې نیولې وې او دا استغفار ګنګوسې مې اورېدې. دا نو زلزله وه. سترګې مې وموږلې. په ما دومره دردونه و چې قدم مې هم وانه خیست. هغه په مرګ چې د خوښۍ خبره کیږي هغه نو بیا دا حالات وي. دا هماغه خطرناکه زلزله وه چې د مالی تلفاتو ترڅنګ یې ګڼ ځاني تلفات هم لرل. ځمکه پیژندونکو اعلان کړی و چې لا اویا ریختره درجه پورته وه. په مات زړه په کټ کې په بله ډډه واوښتم. ستوماني مې وویسته. راپورته شوم. بهر ووتم او د آصف ننګ نه مې موبایل واخیسته. حضرت جان شینواری هم ورسره ناست و. خپل سیم کارتونه مې پکې واچول. د 4 ورځ وه. د کابل خلک را رسېدلي وه. له را رسېدو سره یې پلار د پاڼې کاکاګان او ماماګان راغوښتي وه. خبره یاده شوې وه. پاڼې مخالفت کړی وه. د مخالفت سره سم د شنو لختو لاندې راغلی وه. وجودي تغمې شوی وه. مخې تک شین شوی وه. د کابل خلکو چې دا حال لیدلی وه هم داسې تللي وه. ما ته په یو ناشنا شمارې پیغام راغی. وروره ته لایق یې؟ هو امر وکړئ. هیله کوم ته غوږ شه. ته دا څه ډول انسان یې؟ پاڼې ستا لپاره څه ونه کړل او تا په ټوله کې دوکه وکړه. وبخئ تاسې لومړی ځان را وپېژنئ. هیله یم د پاڼې نوې مرسته کوونکې یعنې همکاره. ها سمه ده. په غږ اورېدو دې خوښ شوم. اوس پاڼې سره خبرې کولی شم؟ د پاڼې غږ اورېدو ته ډېر وارخطا یم. فکر نه کوم چې خبرې در سره وکړي. ولې؟ هغه به په ژوند کې هم تا ونه بخي. ته راشي یو ځل یې وګوره چې په کوم حال ده. نو ما څه کړي دي؟ نه دا هر څه زما پلار کړي دي. ما ورته پیغام کې ټول مسایل او حقایق ورولېږل خو ځواب را نه غی. سبا مې بیا هغه شمارې سره اړیکې ونیوله. هیلو څوک یاست؟ لایق یم وایه که نه؟ وبخئ پاڼې چیرته ده؟ هغه اوس په کتنځای کې ده. ناروغان ورسره دي. چې راغله اړیکې در سره کوم. تر 11 بجو په تمه پاتې شوم. زنګ را نه غی. بیا مې اړیکې ونیوله. دا ځل نو د موبایل د حکایتو کومه پاڼې کېکاږله. سلام لایق جان ښه یې؟ هو شکر دی. ما نه تېرېږه. خپل حال دی وایه. جان مې ښه یې راته؟ خو څه به ووایم. پرون را باندې 2مه نړیواله جګړه تېره شوه. ټوله خوږېږم. درد څړیکه وای نو دا ولې؟ دا چا؟ بس څه چې درته هیلې ویلي دي ټول رښتیا دي. هغه د کابل خلک راغلي وه.
ما انکار وکړ. پلار او ورور په شریک راونیولم او خو وهلې راکړل. د غوا لوري دې حالات ته دی وګوره او ریشخندي خبرو ته دی وګوره. ولاله هیلې پوښتنه وکړه، له پرون راهیسې مې له چا سره دوه خبرې هم نه دي کړي. ستا د غږ په اورېدو مې په شونډو خندا راغله. د غوا زویه ته یې څه کوې؟ له ما نه دې پرې د بوسو خوسۍ جوړه کړه. مخ مې تک شین شوی. خدای به خیر کړي، زما په ستونزه خو پوهه شوي یې. پیغام مې درته کړی و. بس زه څه ماشومه نه یم، ما ته دروغ مه وایه. زه دې نورې دا بهانې نه منم. اوف ته دا څه چټیات وایې پاڼې؟ ښه وایم او بله دا چې په دې شمارنو زنګ مه وهه. ولې؟ بیا درته وایم. سمه ده نو. 1:30 بجه وه، په یو نابلده شمارې زنګ راغی. سلام لایقه، پاڼې یم. دا شمیره له ځانه سره ثبت کړه. سمه ده. ښه اوس کور ته نږدې یم، بیا وروسته در سره اړیکه نیسم. په سترګو د پاڼې اړیکه پرې شوه. ګورم چې په هغې بلې شمارې زنګ راغی. سلام لایق جانه، څنګه یې؟ صحت دې ښه دی؟ مننه کور ودان، خپل حال دې وایه. مننه ښه یم. هیلې په پاڼې خیال کوه، مړه هغه نه کېږي. ولې؟ بیا بل وخت په هکله درته وایم. خیر دې راته ووایه. اوس نه، بل وخت بیا سره خبرې کوو. سمه ده نو، مننه. هیله کوم لایقه، ته ډېر ښه انسان یې. مننه هیلې، ته خپله ښه نجلۍ یې. نه مړه، زه دومره نه یم لکه څومره چې ته یې. هغه څنګه هیلې؟ ښکلی د خبرو انداز، خوږ اواز، اصولي انسان ښکاري. باور وکړه لایقه، دا ډول خلک مې ډېر خوښیږي. او بیا پاڼه دې هم ډېره ستاینه کوي. هره ورځ دې د صفاتو یو ختم راته کوي. زه ورته خاندم چې دا څه ډول انسان دی. هغه وخاندې ووایي، په ګلانو کې یو ګل د دې سره رانه غاړه چاپېره کړي او زیاته کړي چې وبه یې ګوري. واده وکړو دې ته خو به مې راځي. لایقه څه بل ډول ده چې ستا اړیکه پرې شي نو دستي بل زنګ ورته راشي. د غرني په نوم یو څوک دی، ورسره خاندي، ترې جاریږي او قربانیږي. چپ چې بل خبره ونه کړي. رښتیا وایم، باور وکړه. تلیفون می پرې خطه کړ، له پښو مې دم وخوت، سر را باندې تاو شو. کېناستم، لا مې غوسه نه وه سړه شوې چې د پاڼې زنګ راغی. سلام لایقه، څنګه یې؟ ښه یم. د غوا زویه، بیا څنګه غوسه یې؟ غوسه خو نه یم. ولې نه؟ ما ته ښکاري همدا اوس دې ورانه خوله نیولې. ښه وایه. نه یې وایم. چې تر هغې دې دا تروشه ټنډه نه وي پراخه کړي. نه یې وایم. سم شو، ژر که ووایه. لایقه سبا درځم، دا مې روغتیا روغتون ته، هلته نفیسي سره هم وینم. او بل دا چې مړوند له هندوستان راغلی، یو ښه زیری دا چې معاینات هم پاک راغلی دي. ما ترې تیل غوښتي وه، هغه یې هم راوړي دي. او یو څه کریمونه یې هم راوړي دي. بس ډالۍ دي، نازوي مو پرې. دا څه وایي؟ مړوند څه کاره دی چې تا ته کریم او تیل راوړي؟ ګوره لایقه، هغه زما ورور دی، ډېر پاک انسان دی. سبا راشه وبه یې وینې. زه د چا لیدو ته وزګار نه یم. نور دې د مړوند نوم له خولې وانه ورم. پاڼې زه جدي یم. ګوره که هغه یادوي بیا زما نوم وانخلي. لایقه ته په خود یې، دا څه وایې؟ مغز مې مه خرابوه. زه کومه فاحشه نه یم چې ته ما پورې خلک راتړي. مړوند زما ورور دی. همدې خبرو کې اړیکه پرې شوه. بیا نه هغې زنګ وواهه او نه یې ما شماره ډایل کړه. سبا وړانګې زنګ وواهه. سلام لالا جی، ښه یې؟ شکر ښه یم. ګوره زه درنه خفه یم. ولې؟ تا پرون پاڼه خفه کړي او هغه هم د مړوند په سر. ګوره لایقه، مړوند زما مینه ده. د مړوند په سر خپله لیونۍ مینه مه ځوروه او مه یې خفه کوه. مړوند پاڼې ته له خپلې خور نه کم نه ګوري. او رښتیا که مړوند خبر شي چې زه له تا سره خبرې کوم، هغه به هم دا ستا فکر کوي. ګوره لومړی د یو کار په حق له ښه ټولنیز فکر کوه او بیا یې ترسره کوه. ولې خپل ځان او جانان ځوروي؟ دې خبرو رښتیا هم زه ښه متوجه کړم. مغزو کې مې کړنګ شو. د خپلې لیونۍ مینه مې یاده شوه. خپل تور مې په یاد شو. د هیلې دروغو ته مې فکر شو. بس هسې د لیونو په ډول مې له خولې خندا ووته. وړانګې بیبي وبخه، بیا به داسې نه کېږي. خو اوس دې دا ملګرې را پخلا کړه. لایقه ډېره دې خفه کړې ده. داسې نو څوک نه کوي. دا ډول تورونه ډېر انسانان ځوروي. بیا زه سزا درکوم. دا دې اخري ځل شو. چانس ماس نه منم. بیا لپاره پام کوه. سمه ده، توبه، بیا به داسې نه کېږي. مشرې آفرین شه. دغسې لږ ځان سړی جوړ کړه. اړیکه پرې شوه. لږ هیلهمن شوم. په ځان مې لعنت وویل. پاڼې ته مې کړی ورځ زنګونه ووهل. ځواب یې نه راکوه. د مور معاینات هم مثبت راونه ختل. بس په ډېرو فکرونو کې ډوب وم.
دا نو بل ډول وضعیت و. ژوند د مینې نوم دی او د مینې د کلمې د ذکر سره د مور خوږه کلمه سترګو ته درېږي. بیا چې سړی ځوان شي دلته زړه نور کارونه پیل کړي. دا کارونه یو څه بې واک او بې اختیاره هم وي. اوس چې دا حالات شي او دې دواړو خوږو خلکو سره ته مخامخ شي، مور ناروغه او جانان خفا. دلته نو خو د سړي خولې ته د پښتو فلمونو دا اداکار جهانگیر خان دا خبره راشي چې یوه بی و او بله زیبی و، نور نو څه دي، او دا دواړه په نشته حساب شوي دي. ځان مې ځان ته مخاطب شو، ورته وایي راځه ځان وژنه وکړه او له دې زاره چاو دي خو به خلاص شي. درملتون ته لاړم، 20 دانې د ملریا ګولۍ مې واخیستې، لپه مې کړې، د سیند د شګلنو اوبو له یوې لپې سره مې لستونې تېرې کړې او ژر ژر مې یو پیغام ولیکه. درنو اوریدونکو، دا ویله مسکاله تر دې حاله ناول شپږمه برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې بیا ستاسې چوپړ کوم تر هغې ښه